د هغه پاکستانی خويندو د ژوند داستان چې د اپریشن نه پس هلکان شوي دي. دوی څنګه هلکان شول او د جینکو په وخت کې به ژوند څنګه تیرولو، اوس یې څنګه اپریشن وکړو، دا هر څه د دوی د خولې نه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، دا واقعیا د ګجرات د بشرا عابد او وافیه عابد دا چې اوس یې نومونه ولید عابد او مراد عابد ایښودل شوي دي. د دوی د جنسیت د بدلون اپریشن یا عملیات د اسلام آباد په پیمز یا پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کې د 1200 ډاکټرانو په مشرۍ کې ترسره شول. دغه جینکئ چې اوس هلکان شوي دي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ ډېر خوشحاله یو چې د اسلام آباد نه تر ګجرات پورې یعنی تر خپلې علاقې پورې د هلکانو غوندې راغلل، او ویلي چې خویندې مې اوس ډېرې خوشحاله دي ځکه چې ورونه یې پیدا شول. د ولید او مراد پلار او مور په 1993 کې واده کړی او 9 لوریانې وې چې دې کې هیڅ زامن نه و، خو د دوی د لوڼو د جنسیت بدلولو سره ټول اولادونه 7 لوریانې او 2 زامن شوي دي. ډاکټرانو ویلي دي چې د اپریشن 6 ساعته یعنی 6 غنټې وخت ونیو او ډیرو ډاکټرانو پکې برخه اخیستې. ډاکټرانو دا هم ویلي دي چې له دې نه مخکې هم د جنسیت د بدلون عملیات شوي دي، خو دا یو داسې کیس و چې تر اوسه پورې د 2 ورونو یا خویندو په یو ځای د جنسیت بدلولو داسې کیس مخې ته نه و راغلی. دا دواړه په 21 اکتوبر باندې کور ته بیرته لیږل شوي دي. یو ډاکټر په خپلو خبرو کې ویلي چې د پیدایش په وخت کې د ځینې ماشومانو د جنسیت باره کې صحیح معلومات نه کیږي، نو ځکه بیا وروسته د هغوی اپریشن ضروري وي. ویل کیږي چې دوی دواړه هم جینکئ وي، خو بلوغت ته رسیدو سره دوی کې هیڅ قسم د ښځو اثار نه لیدل کېدل او د میاشتنۍ بیمارۍ هم معلومات نه کېدو یعنی نه راتله، نو ځکه یې ډاکټر ته ضرورت پیښ شو او بیا د پاکستان په یو لوی هسپتال کې د دوی د علاج کوشش وکړی شو او علاج یې هم کامیاب شو. ډاکټر وویل چې دغسې اپریشن یا عملیات ډیرو خلکو کړي دي او ډاډه ژوند تیروي، خو په وینا یې چې د اپریشن فیصله مریض پخپله کوي او د اپریشن نه پس به هم ضروري دوايانې خوري چې بدن کې هارمون پیدا شي یعنی تولید شي او نور چال چلن هم د الکانو غوندې شي. دوستانو، دا یو ډیر حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.